د پوکا یوکي تخنیک څه ته وایي؟ د جاپان هیواد چې نن ورځ د نړۍ له دریمو اقتصادي هیوادونو څخه دی، دوی په خپل صنعت او خپل اداره کې یو تخنیک لري چې د پوکا یوکي په نوم یادیږي. جاپانیان وایي چې د پوکا یوکي تخنیک د جاپان د دولت او همدارنګه د صنعت په مدیریت کې د یو الماس په څیر دی. پوکا یوکي د اغیزنه منونکي یا خطر نه منونکي په څیر دی. یعنی دغه کاري مرحلې چې کومې دي، کله چې د تولید یو خط دی یا یو بل کاري پروسیجر دی، دا باید داسې طرحه شي، داسې باید ډیزاین شي چې اصلا هلته خطا ونه شي. یعنی ناممکنه وي چې هلته د یوه ستونزه را پیدا شي یا خطا را پیدا شي. د لومړي ځل لپاره دا تخنیک په تویوتا کمپنۍ کې وکارول شو. کله به چې تویوتا د خپلو موټرونو لپاره ماشینونه جوړول، نو په دغه ماشینونو کې به یې ستونزې پیدا کېدلې. دوی به تر هغه وخته پورې ماشین ته برق نه ورکولو تر څو به د تولید له خط څخه وتلی نه و. یعنی په آخر کې به یې چالانولو او برق به یې ورکولو. نو دا تخنیک چې و، وروسته له هغې څخه د جاپان دولت استفاده کړلو تر څو د فساد مخه ونیسي. خلک به بالاخره داسې عادت شول چې فساد به هېڅ نه کولو، که څه هم زمینه به یې برابره وه. یعنی د فساد زمینه به هم ورته برابره وه، خو دوی به فساد نه ترسره کولو، ځکه چې دوی پوهېدل چې د دولت کاري مرحلې چې کومې دي، د پروسیجرونه چې کوم دي، د داسې طرحه شوي دي چې موږ اصلا فساد هلته نشو کړلی. نو تاسو باید د خپلو کاروبارونو لپاره داسې سیستمونه جوړ کړئ چې اصلا هلته د خطا امکان نه وي، اصلا هلته د تاسو کارکوونکي ستونزې پیدا نه کړي، هغه کار په بشپړ ډول او په سمه توګه ترسره شي.